د قیامت سو نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په هغه ذات می قسم چې د محمد روح یې په واک کې ده، له قیامت مخکې به خامخا فحاشي ښکاره شي. دویم بخل به ښکاره شي. دریم امانتدار به خاین وبلل شي. دریم خاین به امانتدار وګڼل شي. پنځم عول به ختم شي. شپږم تحت به راښکاره شي. صحابه وویل یا رسول الله عول او تحت څه مطلب؟ هغه ورته وفرمیل عول یعنی د خلکو سرخیلان شریف او عزتمن یې، تحت یعنی سپک او ناپیژند خلک. عبرت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دغه حدیث مبارک کې شپږ د قیامت نښې بیان کړي دي، هغه ډیر پخوا څخه لاره شروع سوي دي. په نن زمانه کې فحاشي څومره چې عامه ده، په بل یوه وخت کې هم دومره نه ده عامه سوې. بخل تر کومه حده پورې رسېدلی دی، هر ځای چې امانتدار انسان وي خامخا د خائن ټاپه پرې وهل شوي او خائن په امانتدار باندې تیر سوی. وعول تحت د ټول ښکاره شوي دي، ټول له ډیر پخوا څخه راښکاره دي. الله عز وجل دې مو اخره خاتمه په ایمان کړي.